سلامونه درنو ملګرو، خدای ورو جوړ به وای. خوږو ملګرو، نن یو ځل بیا د پکسل اپ د زده کړې د دریمه برخې سره درته حاضر شوی یم. نن به راځو په پکسل اپ کې په دریمه برخه کې دوهم آپشن ته چې راغلو دغه شپږ آپشنونه چې کوم وو، دوهمه برخه کې مو ویلي وو سټایل، ایډیټ، ډیلیټ، کپي ټو فرنټ ټو بیک. نو نن راځو دلته پوزیشن، ریلیټیو پوزیشن، سایز، پیډینګ او کلر دغه به وایو، ورسره څنګه کې به ټیکسچر وایو. نو راځو د لومړي سر څخه پیل کوو په پوزیشن باندې. پوزیشن مو په تېره ویډیو کې نو تشریح کړی. دلته لومړی دغه آپشن دی، دغه موبایل چې کوم دی هاته پی ایکس. دلته تاسو کولی شئ دغه خپله لیکنه پر همدغه انداز لکه که تاسو چېرته په ګوته مثلا موبایل کې ونیوه که نه، د خوا یې خوا مو وړله، کله کله د لیکنه خپل کیفیت له لاسه ورکوي، هلته خرابېږي. نو تاسو به د هغې دپاره دغه پوزیشن ته راځئ. پوزیشن کې دا وګورئ په هر څومره سپیډ سره مو چې وړه، مثلا دا پول سپیډ ورکړه 26 لږ پاتې دی، مثلا دلته 28 ته ورسېږي. نو وګورئ په اصلي که نه هغومره تیزه ځي. او که دلته مو څومره راکم کړ، مثلا ځینې داسې ځایونه وي، بیا زه تاسو ته ډیزاین کې ښیم چې تاسو غواړئ لږ موبایل لیکنه لاړه شي، دلته 2 ته 1 ته دا یې کراره دی دلته ځي. دلته پاس خواته، دلته لاندې خواته، دلته لیفت رایټ دغه څنګونه دي. نو د هغې وروسته بل ریلیټیو پوزیشن دی، دا هم همدغه دنده ترسره کوي. پاس مو مخکې ویلي مو. نو کله چې په دندې کلیک وکړئ، دا یوازې په اتومات ډول مو یو بله خواته وړي. مثلا زه غواړم د دواړو طرفو څخه په غټ منځ کې د لیکنه واقع شي، په دې باندې کلیک کوم، برابره شوه. مثلا دغه ځای ته چې کله راغلم، دا د پاس او د لاندې له خوا د په غټ منځ کې برابره شي. مثلا زه به د لیکنه تاسو ته ښکاره توپیر معلوم شي. دلته کوم، دلته چې کله کلیک وکړم وګورئ د سایډ د طرفه منځ ته لاړه. که چېرته اوس دلته کلیک وکړم، د اپ اینډ ډاون له دغې خوا څخه به څنګه کېږي، منځ ته راځي، یعنې د ښکته او پورته خوا څخه. نو د هغې وروسته دغه کوم غشی چې دلته رسم شوی دی، دا د دې لپاره دی چې مثلا دې څنګ ته د لاړه شي. دغه رسم شوی دی د دې په مقابل کې دا د دې لپاره ده چې دې څنګ ته د لاړه شي، او دا بیا ښکته خواته ځي، دا بیا پورته خواته ځي. منځ دلته تاسو کولی شئ د دې په ذریعه لیکنه برابره کړئ. د هغې وروسته بل آپشن دی سایز. بیا همدغه د لیکنې سایز غټوي یا یې کوچنی کوي. دلته تاسو کولی شئ چې سایز دغه ځای څخه ورته وټاکئ. د هغې وروسته پیډینګ برخه ده. پیډینګ برخه د دې لپاره استعمالیږي چې کله کله ځینې کوچني توري وي، لکه مثلا زه دلته یوازې مثلا فیم ولیکله، دلته راغلم اوکې مې کړه. لکه بعضو وختونو کې د دې سایز کوچنی وي که نه، تاسو چې کله په ګوته نیسئ لږ ستونزې وي چې یو بل خوا یې دقیقه وړئ، نو یوازې کلیک ورباندې وکړئ. د هغې وروسته دلته راشئ پیډینګ برخې ته. پیډینګ برخې ته چې کله راغلی ګورئ لیفټ پیډینګ، دغه لیکنې ته تاته فاصله پاتې کېږي، یعنې تاسو کولی شئ چې په لاس یوسئ. او رایټ پیډینګ دا دومره نه کارول کېږي، خو بیا هم کله کله ځینو ځایونو کې کارول یې مهم وي چې کارول کېږي. که بیرته په دې باندې کلیک وکړئ، بیرته خپل حالت ته لاړه شي، چیک او کراس، هغې باندې خو پوهېږئ مخکې مې تشریح کړي وو. نو د هغې وروسته په چیک باندې کلیک کوم. کله مې چې په چیک باندې ملګرو کلیک وکړ، د هغې وروسته کالر دی. کالر مې مخکې مو ویلی وو، رنګونه دي ګورئ، هر ډول کالر چې غواړئ. دلته دغه پلس آیکن ده لاندې لږ د دې خوا کمه، دا پلس آیکن وګورئ. دلته د پلس آیکن باندې چې تاسو کله کلیک کوئ، تاسو ته بېلابېل رنګونه راوړي. ښه، دلته دغه پلس آیکن باندې تاسو یوازې کلیک وکړئ. دلته وګورئ هر رنګ چې ستاسو خوښ و، مثلا دا رنګ، دا رنګ، دا رنګ، دا رنګ، دلته دا رنګ تتېږي که نه، څومره تیز رنګ دې ورشي، یا د تت شي، یا د نیمایي داسې شي که نه، څه ډول یې جوړوئ. مثلا دغه سار ته راغلم، دلته دا ډول یې کوم، دا ډول، یا د سپین دا ډول، خو چې هر ډول رنګ تاسو جوړول، همغه ډول به تاسو ته رنګ جوړېږي. نو زه راځم دلته تور رنګ ورکوم. د هغې وروسته لاندې دلته یوه برخه ده، دا د څه په خاطر استعمالیږي. زه دلته راځم، مثلا لږ مې زیاته لیکنه وکړه، دلته بل طرف ته راځم، دلته مې بیا وکړه، دلته مثلا بیا یو شی کوم، راځم دلته اوکې باندې کلیک کوم. وګورئ اوس یې دلته لږ پاس خواته راوړم تر څو تاسو ته ښه ښکاره شي. نو اوس دلته راځم کالر ته چې راغلم، دلته لاندې راځم، دغه برخه وګورئ، دا سلیکشن برخه. دا سلیکشن برخه د دې په خاطر استعمالیږي چې کوم ځایونو ته کوم رنګونه ورکوي. مثلا زه اوله کیله کومه چې ده هغې ته سور رنګ ورکوم. راځم دغه وروستۍ کومه برخه چې ده دې ته مثلا دا ډول شین رنګ ورکوم. وګورئ دا ډول تاسو په دې کې کولی شئ. بل ګریډینټ دی، دلته ګریډینټ دلته بیا 2 رنګونه ورکولی شئ، 2، 5، 6، 8 هر څو رنګونه مو چې ورکول
تاسو ورکولای شئ. تاسو به دغه اضافي رنګونه لکه مثلا دلته 2 رنګونه دي، اوس زه غواړم په خپله خوښه دغه رنګونه ورکړم. را به شئ دغه پلس ایکن باندې به کلیک وکړئ، دلته دغه شیان ګورئ، دلته دغه کومه برخه چې ده یوازې په دې باندې کلیک کوئ. دلته رنګ کله چې دلته کلیک وکړ دلته راځه دغه برخې ته، دلته رنګ ورته انتخابوه. ګوره ما دا رنګ انتخاب کړ، اوکې. وګوره منځ کې کلیک وکړه، د منځ کې کوم شی چې دی په هغې باندې بیا ګوره دا رنګ ورته انتخاب کړه، بیا راشه دلته کلیک. مثلا دلته راشه، دلته یو رنګ بل انتخاب کړه، مثلا دغه رنګ انتخابوم، راشه کلیک. وګورئ دا ډول رنګونه انتخابولی شئ. مثلا کومه برخې ته وړئ دلته انتقالوئ. منفي مثبت دلته 2 علامې موجودې دي. مثبت باندې چې کلیک وکړ تاسو ته دغه د رنګونو غشي چې کوم دي هماغه د مثبت په علامه سره زیاتېږي، بیا تاسو کولی شئ څو رنګونه ورکړئ. که منفي باندې د کلیک وکړ کوم یو دی چې کلیک کړی وي هماغه یو ډیلیټ کېږي. بیا ما په مثبت باندې مثلا کلیک وکړ، راځم لږ دې خواته راوړم، بیا راځم دلته مثلا بل رنګ ورکوم، لکه دا سور رنګ مې ورکړ، راځم. تاسو وګورئ دلته کولی شئ د دې په ذریعه دا اجرا کړئ. پاس یوه برخه ده ګورئ دا کوم طرف ته تاووي د رنګونه، ګورئ تاسو خپل په سکرین باندې ګورئ هر طرف ته چې تاووي بس هماغه طرف ته به برابر کړئ. را به شي بیا په اوکې باندې کلیک وکړئ. تاسو وګورئ خپله لیکنه په دې ډول ترتیب شوه. تاسو که دغه ګریډینټ هم دلته زده کړئ په نورو اپشنونو کې همدغه ډول مثلا بیکګراوند جوړوئ، ګریډینټ کې جوړوئ 2 رنګه که نه د شاته بیکګراوند چې کوم دی تاسو کولی شئ چې همدغه ګریډینټ په همدغه ډول استعمال کړئ. ټیکسچر دی، ټیکسچر باندې راځم، دلته دغه لیکنې ته غواړم د تصویر څخه رنګ ورکړم. یعنې په ګیلرۍ کې ما سره یو تصویر دی ښایسته رنګونه لري، نو زه غواړم دغه لیکنې ته د هغه تصویر رنګ ورکړم. بس په دې ټیکسچر باندې به کلیک وکړئ، دلته به بیا کلیک وکړئ په دغه عکس ځای کې. مثلا ما دغه یو راواخیسته، دلته زه دغه تملیل ما جوړ کړی و، دغه ما راواخیست. وګورئ دلته ټیکسچر کې دغه ورته راغی. ټیکسچر ته راشه، ټیکسچر ته چې کله راغلی دلته دغه یو آپشن دی مینټین ریشو دی، دغه به تاسو فعال کړئ. وګوره دلته اوس په خپله خوښه توولی هم شئ، څومره برخه په کومه برخه کې څه ډول یې جوړوئ که نه، دلته خپل پکې راتووه چې کوم طرف ته د خوښ شو. ګوره زه یې داسې مثلا جوړوم، مثلا داسې مې جوړ کړ یا مې داسې جوړ کړ، دلته به چک باندې کلیک وکړئ، بس خلاصه خبره. نو نننۍ ویډیو پر همدغه ځای پای ته رسوو. راتلونکي اپشنونه به انشاءالله په بله ویډیو کې وایو. نو د دې لپاره ټول اپشنونه به یو ور نه وایم تر څو د ویډیو اوږده نه شي او تاسو خستګون نه کړي. نو راتلونکي برخې به یې په راتلونکي ویډیوګانو کې وایو. تر بلې ویډیو مو په رب سپارم. الله په امان، ښه شپې، ښه وختونه.